سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، امید دې د الله سبحانه وتعالی نه چې طلاب د علم به پرونی درس ذهن نشین کړی د اسم فاعل معنا اصطلاحي لغوي د چانه جوړ شوی دی او څو صیغې دي او څه معنی ده. نن درس کې د اسم مفعول متعلق بحث دی. مخکې هم دا یاد کړو چې عرب د هر مصدر نه 12 څیزونه جوړي: ماضی، مضارع، اسم فاعل، ترش، نو اوس اسم مفعول جوړي. یو مفعول یو بل اسم مفعول دې دواړو کې فرق ان شاء الله به رسته نورو کتابونو کې راځي. نن درس کې منګه د اسم مفعول لغوي معنی، اصطلاحي معنی، څنګه جوړ شوی دی او څو صیغې دي او د چا نه جوړ شوی دی. نو اسم مفعول تاسو هلته ویلي و نام کار کرده شده را گوین، نوم د کار کړی شوي ته وایي. اسم مفعول معنی هغه څوک چې په هغه یو کار واقع شوی وي. مثلا دلته به راوړي مضروبون، وهلی شوی یو سړی، وګوره وهل پې واقع شوي دي. او په اصطلاح د علم صرف کې اسم مفعول هغه اسم دی چې معنا د مصدر هغه پورې قائم وي په طریقې د واقع کېدو، په طریقې د وقوع سره. معنا د مصدر ورسره متعلق وي په طریقې د وقوع سره، واقع کېدو سره. د اسم فاعل او د اسم مفعول ترمنځ فرق دا دی چې هغې پورې معنا مصدري متعلق وي په طریقې د قیام سره، یعنی د هغه نه صادره شوي، هغه کړي وي، هغه معنا مصدري وجود ته راوستي. او اسم مفعول چې دی په ده باندې معنا مصدري واقع شوي وي. معنا مصدري هغه تاسو ویلي اسم په دوه قسمه دی: اسم جامد، اسم مصدر. نو مثلا اوس دلته مضروبون، نو یو سړی وهلی شوی، نو ګوره دلته معنا مصدري وهل دي، دا په دې سړي واقع دي، وهل په دې سړي واقع شوي دي، نو دا د اسم مفعول معنا شوه. اسم مفعول په اصطلاح کې هغه اسم دی چې معنا د مصدر هغې پورې متعلق وي په طریقې د واقع کېدو سره. او دا اسم مفعول جوړ شوی دی د فعل مضارع مجهول نه. لکه څنګه چې د فعل مضارع مجهول فاعل نامعلوم وي، نو دارنګه د اسم مفعول فاعل هم نامعلوم وي، کار کوونکی نامعلوم وي. په دې طریقه باندې جوړولو طریقه هغه دا ده چې یو د حروف مضارعات نه به حذف کړي، یعنی و به غورځي. حروف مضارعات تاسو پیژندلي دي: حمزه، تا، یا، نون، اتین جمع وه. نو د فعل مضارع نه به حروف مضارعات لرې کړي او د هغې په عوض کې به میم مفتوحه راوړي، د هغې په عوض کې به میم د زبر والا راوړي. او مثلا هغه یضربو، نو یا حذف شوله، میم هم راوړ، نو مز شو، مز. فا کلمه په خپل حال پرېږده او په مابین د عین او د لام کلمې کې وو علامه د اسم مفعول زائده که. په مابین د عین او لام کې عین راوه او لام باوه، د دې په مابین کې وو علامه د اسم مفعول زائده که. نو د یضربون به مضروبون جوړ شي. یضربو کې را باندې زبر و، خو د دې وو د وجې نه هغه زبر په پیش بدل شي، نو د یضربون مضروبون جوړ شو. په آخره کې به تنوین یعنی ډبل پیشونه چې علامه د اسم د دې سره به یو ځای کې، ځکه فعل مضارع فعل او اسم مفعول اسم دی، نو علامه د اسم تنوین د دام ور سره پیوسته کړله، نو د یضربون مضروبون جوړ شو.
دا داسې معلومات دي چې که تاسو زده کړل ډیره فایده درکوي، که د زده نه کړل نو بیا مخې ته نورو کتابونو کې هم راځي، خو زه ځکه بیانوم چې ستاسو د ذهن نه دا تیره شي، دې اصطلاحاتو سره تاسو عادت شئ. بیا د دې صیغې هغه دا دي: مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبة، مضروبتان، مضروبات، مضاریب، مضریب، مضریبة. د هرې صیغې تفصیل لري. مضروب یک مرد زده شده، یو سړی وهلی شوی. در زمانه حال یا استقبال په زمانه موجوده یا راتلونکي کې صیغه واحد مذکر اسم مفعول. مضروبان دو مردان زده شدگان، دو سړي وهلی شوي په زمانه حال یا استقبال کې صیغه تثنیه مذکر اسم مفعول. مضروبون همه مردان زده شدگان، ټول سړي وهلی شوي په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع مذکر اسم مفعول. مضروبة یک زن زده شده، یو ښځه وهلی شوي په زمانه حال استقبال کې صيغه واحده مؤنث اسم مفعول. مضروبتان دو زنان زده شدگان، دو ښځې وهلی شوي په زمانه حال استقبال کې صيغه تثنیه مؤنث اسم مفعول. مضروبات همه زنان زده شدگان، ټول ښځې وهلی شوي صيغه جمع مؤنث اسم مفعول په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع مؤنث سالم اسم مفعول. مضاریب همه زنان زده شدگان، دلته مضاریبن بعضو کتابون کې لیکل شوی دا غلط دی، ځکه تنوین په مضاریب صيغه پورې نه پیوسته کیږي. دا په خپل ځای په نحوه کې راشي چې دا صيغه د منتهى الجموع ده، غیر منصرف ده، او غیر منصرف باندې تنوین او کسره یعنی زیر نه راځي. همه زنان زده شدگان، ټول ښځې وهلی شوي په زمانه حال استقبال کې صيغه جمع مؤنث مکسر اسم مفعول. مضریب یک مرد اندک زده شده، یو سړی لږ شانتې وهلی شوی در زمانه حال استقبال په زمانه حال یا راتلونکي کې صيغه واحد مذکر مصغر اسم مفعول. د دې تصغیر موږ هلته مخکې ویلو چې دا یو اسم دی چې د یو ذات په حقارت یا ذلت دلالت کوي، سپکوالي باندې دلالت کوي. یو سړی لږ شان وهلی شوی. مضریبة یک زن اندک زده شده، یو ښځه معمولی شانتې وهلی شوي په زمانه حال استقبال کې صيغه واحده مؤنثه مصغر اسم مفعول. نو په دې ترتیب به دا زده کوي. یو خبره دا هم زده کوي، دلته پکې ویلیم دي چې حاشیه کې وګورئ، بدن کې اسم مفعول بجای سی معنا آید. اسم مفعول د دریو معناګان د پار راځي، بجای متکلم و مخاطب و غایب. د متکلم مخاطب غایب د پاره چنان کې ګوي لکه څنګه چې وی انا مضروب، زه یو سړی وهلی شویم، و انت مضروب، ته یو سړی وهلی شوی، و هو مضروب، او هغه یو سړی وهلی شوی. ذهن ته راله خبره. یو مسله بله تاسو ته به ناشنا ښکاري چې لکه په اسم فاعل کې څنګه زمانه حال استقبال نو اسم مفعول کې زمانه حال استقبال شته. نو جواب دا دی چې هلته هم مراد ده، اسم فاعل کې هم زمانه د حال یا استقبال موجوده ده، ځکه چې دا دواړه د فعل مضارع نه جوړلي او فعل مضارع کې معنا د حال یا استقبال وه، نو په اسم فاعل اسم مفعول کې به هم معنا د حال او استقبال موجوده وي. اگر که هلته د کاتب خطایی ده چې نه ده لیکلې زموږ په دې کتاب کې، شاید نورو کتابونو کې لیکلي وي. نو دا حاصل د ننني درس شو. په کار دا دی چې اسم مفعول دا طالبان ښه مضبوط زده کړي او ځان به پوهه کی، او قرآن کې هم د دې مثالونه پیدا کی ځان لا. وبالله عز وجل التوفیق. استغفر الله.